د 1403 هجري شمسي کال د جوزا له 11مې څخه تر 11مې نیټې پورې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 88,915 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 53,381 ټنه، د اقینې بندر له لارې 7,995 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 7,559 ټنه چې ټول ټال 88,915 ټنه نفتي، غیر نفتي، معدني ډبرې او نور مواد دي هېواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي. په تېره اونۍ کې 4,414 مټریک ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، د انارو جوس او معدني ډبرې دي. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بسیاینې ته لاره هواریږي. درنو تجارانو، که غواړئ خپل سوداګریز توکي په خوندي، ارزانه او چټکه توګه د ریل پټلۍ له لارې انتقال کړئ، نو همدا اوس په مرکز کابل او ولایتونو کې د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې معینیت له اړوند مسؤلینو سره په اړیکه کې شئ. د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې معینیت هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي.